اوس یو راشي چې زما په سر بوج دی ځکه منظره نه یم راغلی خو نو چې د قیامت په ورځ ورته الله ووایي چې ما خو مجاهدینو ته نه و معاف کړی چې الله ورته داسې وایي چې ما خو مجاهدینو ته نه و معاف کړی او ستا په سر باندې بوج وموږ دې پرېښو یا د میلمه میجي میلمه راغلی او یا چې وایي زه د ګیراک سره ولاړ او یا دغه ټیم کې وایي زه مصروف وم په کار کې دا عذرونه ګوره یو عذر نه قبلېږي دا ټول باطل عذرونه یي دا ټول پالتو عذرونه یي مونځ واجب دی مونځ لازم دی فرض دی او بیا په نارینه باندې په جومات کې دا عذر ماله سخته غوسه راځي په دې خبره باندې ورب الکعبه دا وینه مې خوټ کېږي سما چې ما یو ورځ یو کس ونه لید چې ما ته بانو کړي چې کار لیم تله په سر مې بوج و یو کس دا نه وایي چې په سر مې بوج و یو دا نه وایي چې طبیعت مې یاره بس لږ داسې ګډوډ او چې لمانځه ورته ووایو کله وایي په سر مې بوج و درس له رانغلی هلکه بس یاره بس یو ځای ته ورښکاره شوم او دغه ته څه د کار په ټیم کې ولې نه ورښکاره کېږي یو ځای ته د پیسو اهمیت ته ورسره کنه د پیسې قیمت ورته معلوم دی د پیسې په نظر کې درنه ده ځکه دغه ټیم نشي خرابولی ها پالتو ټیم هغه دی چې دین به پکې کوو ځکه بل څه پکې رالو چې دین به پرېږدو دا بل کار به وکړو دې ته به پالتو ټیم وایي یعنې مونځ کوم که د مانځه په ټیم کې بل کار راپېښ شو دنیوي نو بیا دغه مونځ پسې مو پرېږدم ولیاده درس لازم خو که د درس په ټیم کې دنیوي کار راپېښ شو نو بیا ګوره درسونه والا نه یم بیا دین زده کولو والا نه یم دین خو موږ کوو چې کله طبیعت برابري او څه زور نه وي او څه دنیوي کارونه نه وي او فارغې ناست وسې نو بیا یې کوو